بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم زمارونو خویندو چې ټول به روغ جوړ د صحت په جامه کې یئ. د یوې بلې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زمارونو خویندو نن زه تاسو ته د بسم الله الرحمن الرحیم یوه ډیره اسانه او ډیره اوچته وظیفه ښیم. زمارونو خویندو د هر حاجت دپاره که ستاسو یو قسم څه حاجت پیښ شي او دا حاجت تاسو په یوه هفته کې دنه پوره کول غواړئ، نو د دې بسم الله الرحمن الرحیم دا وظیفه دا عمل وکړئ. ان شاء الله د الله په حکم سره به یوه هفته کې دنه ستاسو هغه حاجت چې وي هغه پوره شي. زمارونو خویندو دا یو ډیر آسان عمل دی، نو دا ویډیو به تر اخره پورې ضرور ګورئ او د نورو دوستانو سره به هم د ثواب په نیت باندې مخې ته ضرور شیر کوئ. زمارونو خویندو چې تاسو یو حاجت پیښ شي او دا حاجت تاسو په یوه هفته کې دنه پوره کول غواړئ، نو داسې چل به وکړئ چې روزانه به یو وخت مقرر کړئ او په هغه وخت کې به تاسو دا بسم الله الرحمن الرحیم 786 پیرې یعنی 280 پیرې دا به وایئ. ان شاء الله د دې یوې هفتې د تېرېدو نه مخکې به د الله په حکم سره ستاسو هغه حاجت چې وي شرعي حاجت هغه به الله پاک پوره کړي. زمارونو خویندو دا یو ډیر آسان عمل و، د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه وه او امید دی چې د بسم الله الرحمن الرحیم خو به هر مسلمان له ورځي. یو ډیر آسان عمل دی، دا مې تاسو سره شریک کړو. نو موږ خپل په دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ او د داسې نورو وظایفو لپاره زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر د بلې ویډیو پورې راته راکړئ اجازت. جزاک الله.